د لوړو زده کړو وزارت وایي د 1401 لمریز کال د کانکور ازموینې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې ملي ادارې لخوا د 1401 کال لپاره د پوره چمتووالي ترڅنګ په ولایتونو کې د کانکور د ازموینې اخیستلو لپاره سیمینارونه هم دایر شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینې ملي ادارې لخوا د 1401 کال د کانکور ازموینې لپاره پوره تیاری نیول شوی او سږ کال به دا پروسه ډیره شفافه وي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله به سږ کال ډیری زده کوونکي د کانکور له لارې پوهنتونونو ته جذب شي. دوی زیاتوي چې په تیر کال کې 80,000 محصلین د کانکور له لارې پوهنتونونو ته جذب شوي وو، خو سږ کال به 1,15,000 محصلین د کانکور د آزاد سیالۍ له لارې حکومتي پوهنتونونو ته جذب کړي. سږ کال به د کانکور ازموینې له لارې د محصلینو جذب تر پخوا زیات وي. تیر کال د محصلینو جذب 80,000 او سږ کال به دا شمیر 1,15,000 وي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال په سلګونه زره زده کوونکي له ښوونځیو فارغېږي، خو د پوهنتونونو د کم جذب له امله ډیری یې نشي کولی دولتي پوهنتونونو ته لار پیدا کړي.